والی پزن داسې ښکاري لکه چې په یو تلوم پرېوتې وینا داسې لګي اوس په بریسټل کې ودرېږم ټپې به کوم چې صرف یو موډ را جوړ کړو د ټولو نه لومبی همدرد صاحب خبره وکړه زه خبرې مبرې بالکل داسې ډېرې نه کوم لږې خبرې کوم یو غزل وایم او بیا یو څو تودې تودې ټپې کوم په دې کې به تاسو ته پوره پیکیج ملاویږي صحیح ده ساحل صاحب دلته راتګ همدرد صاحب ډېره مدلله او مفصله خبره وکړه ساحل صاحب هغه شخصیت دی زما به ډېره مهمه غوښتنه دا دی په ریکارډ راشي او شور مه جوړوئ چې یو ځل باچا خان بابا په یو جلسه کې ناست او ساحل صاحب هغه جلسې کې نظم ووی نظم دا بالکل اتنټک خبره ده باچا خان بابا بیا وی زه تقریر نه کوم ما چې په تقریر کې څه ویل غوښتل نو هغه ساحل صاحب ټول په یو نظم کې رانغښتي دي دا هغه شخصیت دلته راغلی زه ډېر په ویاړ باندې ډېر په فخر باندې وایم چې دا د ساحل صاحب نه یوازې په ما باندې په شانګله باندې بلکې د دې سیمې د کولې هغه مزدور چې هغه 3000 فوټه لاندې کار کوي او د هغه هېڅوک د تپوس پوښتنې نشته دی د دې ساحل صاحب پې لحاظ دی د علم د غر مقداري چې دی نن دې خاورې ته راغلی دی یو بله خبره دا د په ریکارډ باندې راشي او دا که سر ته ورسېده بیا به موږ د ساحل صاحب شکریه هم ادا کوو داسې یو سیلی راتله او زمونږ دا سپیردادونه په ساحل صاحب باندې راټیټېده او دا غوښتنه یې کوله چې د ساحل صاحب د قلم نه راوتی هر شعر دا زمونږ دپاره دلیل دی دا ریفرنس دی دا आवाज دی دا کتاب دی دا انقلاب دی نو د ساحل صاحب نه زما د وطن دردېدلې چړېدلې او مزدورې هوا د دې سپیردادونو په شکل کې دا غوښتنه کړې ده چې یو نظم به د شانګلې د کولې په مزدور باندې هم ساحل صاحب لیکي دا به زمونږ غوښتنه وي لاسونه پړقانه او پته لګي دا خبره اهمه ده د هغې وجه څه ده چې زه د ساحل صاحب په علم کې راولمه 2 ورځې مخکې زه د ادمخیل اپروال لیز نه راغلی یم 1000 فوټه لاندې د مزدورانو سره ناست وم بېیارو مددګار په شانګله کې په هر دویم کور کې زمونږ پیغلې جنکۍ کونډې شوې دي د کولې د درنګونو نه مونږ په هره میاشت کې 2 او 3 تابوتونه راوړو ځوانان مو ړنګ شول کورونه مو ګډوډ شو میندې مو بورې شوې او دا یوه ډېره لویه ستونزه ده د شانګلې په بشام کې به دومره نه وي خو زمونږ د هاخوا طرفونه یې ټول وهلي دي نو ساحل صاحب که تاسو نظم ولیکو زه به کوشش وکړم په چاخه سندرغاړې به یې وویو او دغسې به زمونږ هغه سیاستمدار نن دې دا پیغام هم د بشام نه واوري شوکت صاحب د دې بشام دی امیر مقام هم دغه شانګلې د سیمې دی عباد هم دی فیصل زیب هم رانږدې دی چې زما د کولې د مزدور په دغه لویه ستونزه کې څوک هم سنجیده نه دی او ما د ځان سره دا ژمنه کړې ده چې د دې درد ما ته معلوم دی زما په دې څېړنه روانه ده زه به دا اواز په هر ځای کې کوم او نن مې ساحل صاحب ته هم خپل دغه احساس را رسولی دی زه به د نظم هیلهمند یم او د ساحل صاحب به په موږ ټولو باندې احسان یوه خبره ده دویمه خبره د بشام ادبي ټولنې او د شمشیر زمونږ کشر دی دا ټول زیار د ده دی زه هم تر دې ځای را رسولی یم ساحل صاحب او نور ملګري چونکې دا ټولنه زه خپله ګڼم نو زه به ورته یو سجیشن ورکوم هغه دا دی چې تاسو مهرباني کوئ چې دومره لویې هستۍ کله راغواړئ نو بیا دا ضعیف شاعران زما غوندې خیر دی موږ له مقامه راکوئ موږ به لږ ناکام کوو اوس ساحل صاحب زما په خیال 5مه ګنټه ده نو عاجز به چې راپاڅېد کمې انرژۍ سره به خبره کوي خو بیا هم زما به غوښتنه دا وي په سټیج باندې که زمونږ کمپیران رونئ نو په کار ده چې هغه په اخره کې باید د تپې نه کار والي او نظام وچلوي او زمونږ سره شاعران لږ کم شي په داسې وخت کې نو دا د ادب په ګټه باندې تمامېږي خلک به په خوشحالۍ باندې به شعر نه راځي دا ماشومان به انکریج شي د مشاعرو نه خلک تنګي وایي شاعران د جیب نه کاغذ رالي او بیا چشمې رالي او بیا 3 غزلې مخکې ویم او 2 نظمونه شاته ویم هغه وجه دا ده چې مونږ د دې ډیکورم خیال نه دی ساتلی نو دې وجې نه ادبي هلو ځلو ته خلک خوشحالېږي نه نو دا به مونږ په شریکه باندې دې چڼه سترګه کوو خوشحاله وبئ اخري خبره زما دا ده ساګر صاحب زه چونکې یو جرنلیسټ هم یم نو موږ هر ځای کې د تحقیق په بنیاد خبره کوو د ساګر صاحب د نږدې ملګرو نه ما وپوښتل د ساګر صاحب ژوند څنګه دی دا سړی څه کوي دلته ډېرې خبرې وشوې زه دا وایم چې په دې دنیا کې د هر چا خپل یو فکر دی بعضې سړي ته چیخ ښکاري بعضې سړي ته نو ښکاري یو بل به منو یو بل به زغمو او د دنیا د ټولو نه لوی هنر دا دی چې موږ د انسان په حیث یو بل واورو نو زما د ساګر صاحب په اړه باندې یو ډېره مهمه خبره ده په دې غونډه کې به مشران ناسي د جرګې خلک به ناسي ساګر صاحب
هغه فکر دی چې خواوشا 15 کاله دی په یو سفوکیشن کې پاتې شوی دی. زه نه ویل غواړم په سټیج باندې ورته د خپلې کومې ستونزې دي مشکلات دي د هغې باوجود ساګر صاحب راغلی دی کتاب یې لیکلی دی نو که په دې جرګه کې یا د سایل صاحب د مخه کېږي یا زما د مخه او د دوی دا ستونزه حل کېدی شي موږ جرګه کولی شو ننواتې کولی شو سوال کولی شو ځکه چې زمونږ پښتنو دغه ډز موبایل ټوپکو جیدادونو دې مسلو موږ وخوړو او ځکه خو درمان صاحب وایي د دې جنګونو نه د تېر عمر حساب اخلمه ما سره کور کې یو ټوپک دی پیرباب اخلمه نو که د دا ستونزه موږ حل کولی شو زه به په اول صف کې ولاړ یم ساحل صاحب عبید صاحب دې راسره ومې د ده یو بنیادي ستونزه ده هغه تاسو ته چاته نه معلومه موږ خو د نقد دپاره هر ځای کې چابک ولاړو خو د انسانانو بنیادي مسایل حل کول پکار دی زما په خیال نو په هغې کې زه ولاړ یم په هغې ډسکشن هم کېدی شي زموږ نه څه کېږي هغه به کوو او اوس به راځم یو څو ټپوله راشد راشه دا ټول باقي دي که نه ساحل صاحب تاسو اجازت دی دا موبایل راځي زما مخې دا مایک دا کار کوي دا یو دواړه کوي زما خیال سره چونکې تاسو ډېر لرې راغلي یئ چې لږ انټرټین هم شئ که نه زه هغه تېره کړه ما او کرم خان پېښور کې یو پروګرام کوو نو هغه ته مې ویل موږ د دې ښار انټرټینر کړو او ټول خلک موږ ته راشو نو دا هم یو خوشبختي چې موږ څوک واوري ځوانان تصویران وباسي او همدرد صاحب خو داسې یو زماني خبره وکړه چې ناڅاپي نه ده واخوا دېخوا خو به هر حال غرض مې دا دی چې دا د الله ډېر لوی کرم دی ستاسو مینه ده نو زموږ نه چې څومره کېږي ټپه هم کوو شعر هم وایو په کولې مزدورانو سره هم ټپه کوو د ملګري خبره وکړه برج خلیفه کې مو ټپه کړې ده او نن یې بیا کوو راشد جان همدارې دې ملګرو ته دا په یو مایک باندې ټپه کوو که نه ښه جي ټپه ده چې او چارا تھوی جانان دی توڑ دے ما پا رنا لی دلین دے او توڑ ببینا او کڑے دیدن میں در بخالے نور کو چوندے ام پو طرف دین درزوما او سڑے پنیما اولار کی پریگ دنوں ملا پا پردورا وڑو سنگا او تڑاما او ستا پوکتو خوری زر کیگی ماتا دن را قتل خورے او ویریشوما او جانان میں زیلے او دزڑا پریکھنو لکھا نختر پچھر لے دوز مکی لزاما او پزڑکی نوے او غم پیداشی نوے جانان چی چاننوے او جدا شینا سائل سے ڈالے ہوئی او سڑے چی مڑا شکور پیوران شنو فباز خلقو باندوران شی وطنونا او وطنو مور او پلار خواگ دی یز خدا دری وڑا پریگدم تا سرزم او خدایا دا موری جنتی کنو حیرانو یا دیکھلا مینا ما سر کوینا او مینا دی پٹا پاتی مشا رب دی رسوا کا چتاوان در باندی شما او مور بدی مخبر کھڑے نوی ہے زدی جھوٹا او بپدویم واری گوٹما او مینا می پٹا پاتی نشوا او د یار په غږ پسې سرتورا ووتما او زما په حق کافرا یارا او
د بزرګۍ کیسې دی واورم خاندما چار ګل د جنې ورته ډیو بلا ګرځوما پاڼې لټوم په بڼو پاڼې لټوم چار ګل د جنې ورته ډیو بلا ګرځوما پاڼې لټوم په بڼو پاڼې لټوم خوشاله اوسئ جی ډېره زیاته مننه